د هیواد په ختیځ کې ملي پراختیا شرکت اړوند بنایي ملي ادارې چارواکي وایي د پاچا خان په مقبرې 450 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی، په ښکلې بڼه رغول شوي او کارونه یې بشپړ شوي دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دوی په وینا ودانۍ پخوانۍ نقشې ته په کتو په نوې بڼه رغول شوي. د ځمکتلي په ګډون چې هلته پاچا خان ښخ دی 2 نور منزلونه هم لري او د منځني ګنبد په ګډون 5 ګنبدې لري. خان عبدالغفار خان چې افغانان ورته له ډېرې مینې د پاچا خان لقب کاروي 32 کاله مخکې په 1480 کال کې پېښور کې وفات شو چې د خپل وصیت سره سم جلال آباد ته انتقال او د افغان حکومت لخوا ورکړ شوي کور کې دفن شو. په همغه کال د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله د فخر افغان د مزار جوړولو امر وکړ، خو د کورنیو جګړو له امله پاتې شو. په 2012 میلادي کال کې د کوزي پښتونخوا عوامي نېشنل پارټۍ د یادې مقبرې د جوړولو خبره وکړه، خو د 6 کلونو په تیریدا سره یې کارونه پیل نشول. په 1490 کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې لخوا یو ځل بیا درېدلي کارونه پیل او د 450 میلیونه افغانیو په لګښت یې چارې 98% بشپړ شوي دي چې څو ورځو کې به یې پرانیسته وشي. د فخر افغان عبدالغفار خان د مقبرې جوړېدل د لر او بر افغانانو ارمان و. د کارونو بشپړېدا یې د خلکو له هرکلي سره مخ شوي او په ټولنیزو رسنیو کې ولسونو خوښي څرګنده کړې. پاچا خان د عدم تشدد د فلسفې پښتون بانی و. هغه لر او بر افغانانو د هوساینې، پرمختګ او ترقۍ لپاره کار کاوه او د پښتنو سره د پاکستاني ریاست د ظلمونو خلاف یې تل غږ پورته کاوه چې د یاد ریاست لخوا 40 کاله بند یې هم تیر کړی و.